تازه وروستي او مهم خبرونه. تازه په کابل کې بیا چیرته چاودنه وشوه؟ حامد کرزي څه ویلي دي او د دې ترڅنګ نور تازه مهم خبرونه هم شته، نو ویډیو تر اخره وګورئ. د کابل ښار د میرویس میدان په کوټي سنگي سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه ټپیان کړي دي. لومړني راپورونه وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي بم وه، خو د پیښې ځینې شاهدان وایي چې 3 تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. طالب ځواکونو د پیښې ځای محاصره کړی دی او خبریالان یې لیدو ته نه پرېږدي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرامپ غواړي چې په واشنگټن ډي سي کې خپل هوټل وپلوري. د راپورونو له مخې د فلوریډا ایالت د میامي په ښار کې د سی جی آی سوداګریز ګروپ قرارداد کړی دی چې دغه اجازه د ټرامپ د کورنۍ څخه واخلي. حامد کرزي وایي د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره لا هم د پردیو دسیسې روانې دي. نوموړي د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو په جوړ شوي انلاین کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې په ځینو ولایتونو کې وروستیو پیښو ته په کتو داسې ښکاري چې د پردیو له لوري لا هم د افغانستان د بې ثباته کولو دسیسه دوام لري او هڅه کوي چې جګړه دوام وکړي. د پای خبر هم دا چې د روغتیا نړیوالې ادارې په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د پراختیا او همداراز د واکسینو د نشتوالي له امله د سرخکان ناروغۍ مثبت پیښې ډېرې شوې دي. له تاسو مننه چې دغو لنډو خبرونو تر پایه پاتې شوئ. زموږ یوټیوب چینل د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت لرئ. د خدای پامان.